دا ټولو ته تجربه شوه چې په جنگ ملک نه جوړیږي. نو د امارت اسلامي او د سرپرست حکومت نه باید تشکري وکړم چې دا طرحه یې جوړه کړه، که نه دا ټول خلک څوک په یو نامه څوک په بل نامه یا ځورېدل یا نه ځورېدل، خو دې ملک نه وتل. چې دا کمیسیون جوړ شو نو انشاءالله چې دا کمیسیون کمه موده شوې او ډېر ښه دستاورد لري. د هر چا عزت په خپل وطن کې دی. موږ ډېر د خوشحالۍ احساس کوو چې راغلي یاستو خپل وطن ته او خپلې خاورې ته، او ډېره مننه د امارت اسلامي نه کوم، د مشرتابه نه کوم چې دغه کمیسیون یې ایجاد کړ او په دې کمیسیون کې هغه شخصیتونه دي چې د افغانستان ملي شخصیتونه دي او د ملي شخصیتونو نه جوړ کمیسیون دی. او دا کمیسیون د افغانستان د ګوټ ګوټ خلک چې په د هیواد نه بهر دي او په هر هیواد کې دي، دوی سره تماس لري نسی او دوی راغواړي. دا زموږ ستاسو شریک وطن دی. په دې وطن کې هر څوک په خپل اندازه مسؤلیت لري د بیا آبادۍ دپاره، د اسلامي نظام د تقویې دپاره او د خپل وطن د خدمت دپاره. او دغه لړۍ روانه ده. ډېر ورونه په رابطه کې دي، یو شمېر ورونه د وزیرانو په سطحه، د وکیلانو په سطحه راغلي دي او نور ډېر ورونه په رابطه کې دي، انشاءالله چې هغه به هم راشي.